امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په دغه څو ورځو کې یوه پوښتنه چې ماته تقریبا 8 کسانو کمنټ کړې ده، هغه دا ده چې زه انټرویو ته تللی وم او په انټرویو کې ما نه اصلي تذکیره یې وانخیسته، هغه یې بیرته راکړه او زما د تذکیرې فوټوکاپي یې ما نه واخیسته. دغه پوښتنه 8 ځلې کمنټ شوې ده، نو غوښتل مې چې په دې اړه باندې تاسو یو څو خبرې وکړم. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو انټرویو ته لاړ شئ او په انټرویو کې تاسو نه په اوپرا کې تاسو نه ستاسو اصلي تذکیره هغوی وانخلي یا تاسو نه د تذکیرې فوټوکاپي واخلي، اصلي تذکیره تاسو ته بیرته درکړي، د دې هیڅ معنا نه ده. دا د هغوی خوښه ده، هغوی تاسو نه اصلي تذکیره هم اخیستلی شي، فوټوکاپي هم اخیستلی شي، یا ستاسو تذکیره هغه کتلی شي، تاسو ته بیرته درکولی شي. اوس که تاسو ته ستاسو ملګري په دې اړه باندې مختلفې خبرې کوي، دغه ټولې غلطې خبرې دي، دا ټولې درو خبرې دي، دا په هیڅ معنا باندې نه ده، یعنې د دې هیڅ مطلب نه دی. د دې هیڅ نه دا مطلب دی چې تاسو ته به اسناد درکوي، نه دی دا مطلب دی چې ستاسو په تذکیره کې کوم مشکل دی تاسو به رد کیږئ، تاسو له به اسناد نه درکوي. دغه ټولې غلطې خبرې دي. دغه ملګرو په دغه کمنټونو کې دا پوښتنه کړې وه چې یعنې بعضو ملګرو لیکلي وو چې موږ ته دا ویلی شوي دي چې تاسو ته اسناد نه درکوي یا تاسو ریفیوز کیږئ یا پلانک د دې پلانکې معنا ده یا پیستانکې معنا ده. نو دغه ټول تعریفونه یا دغه ټولې معناګانې غلطې دي. اوپرا هغه یو خپلواکه اداره ده، دا د هغوی خوښه ده، دا د هغوی فیصلې دي چې هغه تاسو نه اصلي تذکیره اخلي یا یې نه اخلي، یا تاسو نه د اصلي تذکیرې فوټوکاپي اخلي یا یې نه اخلي. د دې په معنا په مطلب باندې چې دوی ولې داسې کوي دا خپله اوپرا پوهېږي، دا د اوپرا خوښه ده، د هغوی خوښه ده چې تاسو نه اصلي تذکیره واخلي او که نه اخلي. نو دغه کومې خبرې چې تاسو ته ویلی شوي دي یا کوم ملګري چې تاسو ته دغسې مختلف تعریفونه کوي یا مختلفې معناګانې کوي چې د دا په دې مطلب شو یا د دې دا مطلب شو یا د دې دا معنا شوه، دغه ټولې غلطې خبرې. تاسو هیڅ تشویش مه کوئ، تاسو خپلې فیصلې ته منتظر اوسېږئ، کوشش وکړئ فرانسوي ژبې ته کار ووایئ، ژبه زده کړئ. دغه ټول تعریفونه د دغې خبرې نه، د دغه اصلي تذکیرې اخیستو یا نه اخیستو نه، دغه ټول غلط دي او دا صرف او صرف ستاسو په زړونو کې تشویش پیدا کول دي، نور هیڅ معنا دا نه لري. نو تاسو هیڅ تشویش مه کوئ او دا د اوپرا خوښه ده چې هغه تاسو نه اصلي تذکیره واخلي او که وانخلي. د دې اوس څه مطلب دی یا مطلب نه دی، نو دې باندې اوپرا خپله بهتره پوهېږي او نه دا ستاسو په کوم ستاسو په نتیجه باندې یا ستاسو په جواب باندې کم منفي اغیز لري او نه کم مثبت اغیز لري. نو هیڅ تشویش کولو ضرورت نشته. تاسو کوشش وکړئ چې دغه جواب کوم وخت جواب ورته تاسو منتظر یې، تاسو چې څومره وخت په دې کې تاسو فرانسوي ژبې ته کار وایي، فرانسوي ژبه زده کوئ. نو ویډیو همدومره وه. مننه ملګرو، که تاسو کومه پوښتنه لرئ خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. په مخه